په یو پاوند مفصل کار شروع کړی یعنی په یو پاوند باندې تا په یو سات پاوند باندې خپل انګلیسان چې راځي ماته وایي جواري کلچه راکړه کفیده ورته وایي ابي دندان ورته وایي بابي دندان ورته وایي یوه دوره چې بل چا واوري بالا د وطن پیرکي در یاد شي. د داود خان په وخت کې موږ دکان درلودی په کابل کې. واده به دې په مینه کړی که څه حساب؟ ډېر خوشحاله وم چې د شپې ماته خوب نه راتی ول ماته کلچې کفیده راکړه. د کابل نانوایانې در یاد شي. سره کوم بولاني جوړیږي دی به اوس درته جوړ کړي او نوشیجان به هم کې دی به نسواري ډوډۍ پخه کړي. خلک وایي چې دلته راشي وایي موږ په کابل کې ولاړ یو. دوسته پیرکي جوړوو. دا آماده ده و پاکیجینګ ته. دغه دی محترم اوس په دا شنې چای د خیر سره درځو سره نوشیجان کړو. حاجي صاحب دومره به زه ونه شم خوړلی دا باور وکړه چې ډېره خوندوره ډوډۍ راغلې ده چې وایي ستاسې ډوډۍ موږ ته خپل وطن را یادوي. تر ټولو مشهوره کلچې چې دي هغه کار پرې روان دی. خطایي کلچه باید په ځان کې دغه رقم ماته سي. کله چې موږ دا کلچه جوړه کړو اوس ګورئ موږ یې په عموالي هم خوند ګورو. هغه 12 رقمه کلچه مو خپل ځان ته جلا خپل خوند او ټیسټ لري. موږ یوه کلچه اوس جوړوو. د ابراهیم صافي د یوټیوب درنو لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. په ننني پروګرام کې مو د بریتانیا یو بل ښار یعنی کرایډون کې داسې یو ځای در پیژنم چې تر ډیره دلته افغاني ډوډۍ پیرکي یا بولاني کلچې کیک او داسې نور څه درته ښایم چې څه ډول پخیږي. هیله ده چې دغه خپرونه را سره تر پایه وګورئ. حاجي صاحب محترم السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. جوړ په خیر جوړې. حاجي صاحب په سر کې که ځان معرفي کړې او راته ووایې چې په کوم ځای کې یو؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم سید عبدالغفار دی او د کندهار اصلي اوسېدونکی یم. کندهار کې پیدا شوی او اوس خو فعلا دلته موږ د لندن په ښار کې د کرایډن په علاقه کې ساوت کرایډن کې دا زموږ دکان موقعیت لري. نو بس دلته په کار لګیا یو. نو حاجي صاحب بېلابېل دغه هغه چې تاسې دا کلچې کیکونه او دا چې جوړوئ هغه ټول خو نه کېږي خو هغه ځینې راته وښیي چې په څه ډول جوړیږي پخیږي او که یو څوک یې وغواړي په کور کې هغه هم جوړولی شي که نه شي جوړولی؟ ولې نه کولی شو موږ په دې لاره کې ولې نه شو کولی. اوس دا زموږ فعلا په لاس کې یوه دانه موږ یوه کلچه اوس جوړوو چې زه بیا تاسو ته هغه ابتدایي شیان چې شروع کېږي هغه به درته وایم چې موږ څنګه کار ځینې اخلو څنګه جوړوو. دا د خطایي کلچو په ارتباط دی چې اوس موږ دا دلته په دغه ځای کې په دغه مکسر کې دغه اچولې ده. د یو خو بوره ده او یو پودر شوګر چې ورته وایي د بوره میده کې. نو دا بوره مو راچولې ده او معنا د هیل مو راچولي دي او دغه مو راچولي دي هغه بیکن پودر ورته وایي چې معنا دوی بیا ورسوي کلچه غټه کې نه. دا دي او اوس نو دې ته دا مې داسې سره مکس کړله. نو د دې پر سر باندې بیا دا دې اوس دغه ور اضافه کوو غوړي ور اضافه کوو. معنا دا غوړي کوم ډول د خپل خاص غوړي لري؟ بله داسې دی د غوړو د خپل غوړي لري. هره کلچه چې ده زموږ اوس بعضې خلک چې موږ د نورو خلکو په ارتباط باندې داسې خبره نه کوو چې یا زما شی یا زه تعریف وکړم یا څنګه. خو زموږ کلچې چې دي که 12 رقمه کلچې لرو هغه 12 رقمه کلچه مو خپل ځان ته جلا خپل خوند او ټیسټ لري چې نو دا په هغه صورت کې دا ټیسټ پیدا کوي چې د هغه مابین ترکیب شیان چې دي نو دغه ترکیبي شیان موږ ورته انتخاب کړي دي. په دې خاطر هره کلچه ځان ته خپل خوند اختیار کړی دی په حساب نه. داسې بعضې کسان شته چې دې معنا موږ ته معلومات شته چې یو خمیر جوړ کړي مازې بیا په ټاپینګ باندې یا پر سر باندې چې ور په هغه شیانو یې سره جلا کوي. نو موږ ته هغه نه دي خلک د شیان ځینې ته راځي چې هره کلچه خپل ځان ته خپل خوند لري. نو دغه اوس چې ته جوړی دا کومه کلچه ده؟ دا خطایي کلچه ورته وایي. په افغانستان کې مشهوره کلچه چې ده خطایي کلچه ورته وایي. خطایي او پاکستان او هندوستان او دغه سیمې خلک چې بیا دي دوی په نن خطایي پیژني. نن خطایي موږ خطایي کلچه ورته وایو. نو دغه کلچهګانې چې دي اوس فعلا موږ دغه کلچه په لاس کې ده اوس یې جوړومه. په دا تقریبا له 15 دقیقې کې به راووځي انشاءالله لس دقیقو پورې.
که دا 10 دقیقې وخت نیسي. بله اوس ماشینري هم استفاده کولی شي. موږ داسې تقریبا هغه منیلو د لاس کار ځینې اخلو. دا په دې خاطر چې که څوک علاقه ولري معنا کولی شي چې خپله هم جوړ کړي نه. ګوره ډېر عاده اوس دغه عجیب و شان دي. مثال دا مکسر دی، ویسک دی، په انګلیش کې ویسک ورته وایو، موږ تاسو مکسر ورته وایو نه. بس دغه 3-4 قلمه شیان مې سره ګډ کړله، دا به ښه ګډوي. دا اوس امدي ماشین ته ځي. ښه دا اوس ماشین ته وړو. دی ماشین دی؟ بله و مکسر، دا ډول مکسر ورته وایي. د ماشین دی چې اوړه جوړوي نه. دا نو هر نوع اوړه جوړوي، د ډوډۍ اوړه جوړوي، د کلچو دا جوړوي. که یو کس په کور کې وغواړي چې داسې کړي هغه مجبوره نو په لاس باندې وکړي حاجي صاحب؟ هېڅ مشکل نشته. موږ ابتدایي مراحلو کې موږ تقریبا تر 2 کاله پورې هر څه په لاس جوړوله. معنا اوس خمیر ځینې جوړ شي، د کلچو خمیر ځینې جوړ شي. نو دا یو پاکټ اوړو نه دا تاسو چې واچول دا نه پوهېږم څو کیلو دي هغه اوړه چې دي، د دېو نه بیا څومره کلچې جوړېږي؟ ټوټل خمیر چې راووتی دا به در 8 تر 8 کیلو پورې راووځي انشاءالله. او دا هغه باید کلکې څه رقم ته دا څومره؟ ما ته په لاس اندازه را معلومیږي. اوس کلچه آماده شوله. نو اوس دا دی چې هغه تر ټولو مشهوره کلچې چې دي هغه کار پرې روان دی. سادات صاحب لګیا دی هغه کلچې جوړوي، هغه مشهوره کلچې. او دې خواته شاګرد یا چې څوک ورسره کار کوي هغه وچه ډوډۍ پخوي. باور وکړي چې ډوډۍ یې ډېره خوندوره ده. ما د وطن په یاد چې هماغه خوند، هماغه رنګ او هماغه خوندور بوی، باور وکړه چې ډېره خوندوره ډوډۍ راغلې ده. سادات صاحب دغه ډوډۍ چې تاسو یې جوړوئ دا خو عیناً هغه بوی یې خوند یې عین سم وطن غوندې دی. بلې و په دا خاطر د مینوال چې دي اکثریت موږ سره ډېر راځي دي چې وایي ستاسې ډوډۍ موږ ته خپل وطن را یادوي. نو په دا خاطر باندې دوی چې ډېره زیاته خوښوي، وایي دغه د مالګې لیول و د ذایقې لیول یې ټول هغه ساتلی دي. تاسو د افغانستان په دغه باندې موږ ساتلی دي. ډوډۍ چې دا تاسې بیا په 100 روپۍ ورکوئ، یو څو پاونډه دي؟ و دا ډوډۍ چې ده دا 3 ډوډۍ معنا دغسې 3 ډوډۍ موږ په پاکټ کې خپل پاکټونو کې مخصوص پاکټونو کې ځای پر ځای کوو. دا په 1 پاونډ 20 پنسه موږ ورکوو. لکه چې کیک هغه د کلچو وړه لکه چې آماده شوه نږدې دي، بس یوه دقیقه کې به آماده وي. خطایي کلچه باید په ځان کې دغه رقم ماته سي، دا چاکونه وکړي. دا د خطایي کلچې خواص دی. د دې په دا خوږوالي باندې څنګه بیا تاسو پوهېږئ حاجي صاحب چې دا خوږه ده نه ده؟ کلچه چې ده محترمه کله چې موږ دا کلچه جوړه کړو اوس ګوره موږ په عموالي هم خوند ګورو. دا موږ ته په عموالي هم رامعلومېږي چې د دغه کوم شی په اشتباه هم کې ډېر لږ شوی موږ ته په دغه وخت کې هم رامعلومېږي. بیا بېرته موږ کورکشن بېرته یې جوړوو، اصلاحات ورکوو پکښې کې. ورته وایم زما 48 کاله د کار کېږي. 48 کاله زما یوازې د کار کېږي. تقریبا د داود خان په وخت کې موږ دکان درلودی په کابل کې. 44 کاله مخکې خبره ده. 45 کاله مخکې خبره ده. په کابل کې په کابل کې موږ دکان درلودی. دا کلچه اوري مو دکان درلودی د کندهاریانو د مغازې په نامه باندې مشهوره وه. نو اوري مو هم په هغه دکان کې دا شو هغه درلودی، ولیکن ما هغه وخت نه پخولې. ولیکن په انډسټري کې چې څوک یې دلته وایي انډسټري، اوس کله که زما اولادونه چې دلته زما سره کله راځي، ولیکن 50% یې کار درلاسه کړی دی. او څومره وخت کېږي چې تاسې برېټانیا ته راکډه شوي یاستئ؟ زموږ زه خپله په 1993 کال کې چې اوس دا 11 کاله کېږي زما تقریبا چې راغلی. 11 کاله؟ بلې و. او نو دلته په څه ډول راغللی؟ هغه خو به خپل د ځان سره به یې سختي لرله، په هغه باندې به تاسې راغلي یاستئ که په هوایي راغلی؟ شرایط و هوایي، موږ ټول هوایي، د کندهار خلک تقریبا ټول هوایي راغلي. دا په هغه وختو کې خو د هوایي دپاره زمینه مساعده وه. نو په دې ارتباط باندې موږ هوایي راغلي یو. بس چې رالو کورنۍ سره راغلې؟ بلې کورنۍ سره؟ نه یو تنه راووتم. بیا دې واده بیرته لاړې کندهار؟ بیا چې کله 2.5 کاله بعد یې ما ته ویزه راکړله، بیا د هغه وروسته زه ولاړم. بیا مې یو کوروالا مې وه او یو مې ماشوم زوی و.
د کاروبار ته خو به ورځو په دې خو به پوښتنې دې ځای کوو واده به دې په مینه کړی که څه حساب مقصد دا چې دی مینه زموږ په کندهار کې دا شان ته موږ ډېر دغه نه ورکوو موږ مشران لرو د مشرانو پر دغه باندې روان یو او هېڅ وخت 95% لا بالا ټول کامیابه دي الحمدلله موږ ته کورنۍ انتخاب یې کورنۍ انتخاب او زموږ دوستان کېږي زما کوروالا چې دغه زما د کاکا لمسۍ ده د واده تر څنګ که دلته ووایو کار چې دلته راغللی کومو سختو سره مخ وئ او څه مو کول په کومو کارونو بوخت وئ چې نن داسې د یو کاروبار څښتنان یاستئ ما د اول کار تجربه در سره شریکوم نور خو نو ډېر کارونه کړي دي چې په یو رستورانت کې مې د اول ځل دپاره کار پیدا کړي دومره ډېر خوشحاله وم چې د شپې ما ته خوب نه راتی او ما چې راکولې تقریبا د ورځې 10 پاونډه په ټوله ورځ کې په ټوله ورځ یې 10 پاونډه راکولې او تقریبا شپږ ورځې کار راته واخیستی و شپېته پاونډه بیا 10 پاونډه ول په دا رستورانت کې د ټیپ په نامه باندې خلک بخشش ورکوي نه دا ټولیږي د پرسونل باندې بیا دا تقسیمیږي نو کله چې دا تقسیم شوې بیا 10 پاونډه نور هم راکړي یعنې 80 پاونډه په هفته کې دوی موږ ته راکولې کله چې ما حساب وکړي هغه موږ ته 1 پاونډ پر ساعت باندې راکوي په 1 پاونډ په ساعت کار شروع کړي یعنې په 1 پاونډ باندې تا په ساعت 1 پاونډ باندې او نن ورځ په انګلند کې 11.5 پاونډه پر ساعت کې حاجي صاحب ته کار هم کوه او کیسې به مو سره کوو ولې نه یعنې یو کس که وغواړي دلته په بریتانیا کې په هغې وخت کې او یا اوس په څومره پیسو باندې هغه خپل کاروبار شروع کولی شي دا رقم دی چې زما دا کار چې د دې د کار در مخه هم تقریبا درې نور بزنسونه ما کړي دي دا د پیزا شاپ مو کړی دی ایټالین فوډ دی نه د پیزې دکان مو کړی دی هلته 2 کاله کاریګر وم بیا د 2 کاله وروسته ټول کار ما پر اوږه درلودی نو د دکان مالک راته وویل چې د ټول کار سهار دکان خلاصوې او ماښام یې هم تړې ټول کار خپله کوې نو ولې دا خپل ځان ته نه اخلې نور نو بیا ما دغسې دکان رانیوي د هغه کس خطا دکان وایي بلې و نو دا هغه شرایط و د تقریبا د دې څخه یو 25 کاله مخکې خبره ده و بیا ما د دکان ځینې واخیستې او زما سره تقریبا د افغانانو ټول افغانان را سره وه دوستان را سره وه 15 کسانو زموږ سره په دکان کې همکاران وه نو په دکان کې مو کار کاوه هغه وخت داسې و چې موږ د دا نفر سره هم چې وکړي د تقریبا پر 100,000 پاونډه په اندازه کې موږ د ابتدایي پیسې ورکړلې نورې بیا موږ ټول په کښت باندې نه انسټالمنټ چې ورته وایي نه دا نفر سره مو داسې جوړښت وکړي اما سود و ګټه نه و په کښې کې خپلې پیسې مو تقسیم کړې پر 2 میاشتو باندې نو ابتدا دغه کار چې اوس ته اخري کار چې اوس په لاس کې لرم دا چې ما شروع کړي پر دې باندې ما پیسې نه دي ورکړي په دې خاطر مې نه دي ورکړي چې دا تجربه سړي ته وروسته حاصلېږي چې زه دوی د لاکاپ شاپ په نامه وایي او موږ په افغانستان کې سرقلفي ورته وایو موږ سرقلفي واخیسته د دې ځای یعنی که یو کس دلته وغواړي سادات صاحب چې هغه کاروبار شروع کړي په څومره پیسو باندې به هغه کار کولی شي دا رقم دی چې کاروبار په ډېرو پیسو فرق لري چې څه رقم کار شروع کوي زموږ دا چې دی دا کسب دی کسب په لږو پیسو شروع کېږي یعنی په کمو پیسو کاروبار نه کېږي په کمو پیسو کاروبار یوازې کسب کېږي لکه یو سړی وایي زه مستري یم یو سړی وایي زه کلچې جوړوم نانوایي اوس په نانوایي کې یو د غټ ماشین ته ضرورت دی دا ډېر ګران نه دي نه او مهم موقعیت دی چې موقعیت ونیسي او حاجي صاحب خواته خو هغه د ډوډۍ هم هواره شوه بله اوس به تاسو ته یو 2 دانې پیرکي یا بولاني درته جوړ کړي څه رقم بولاني جوړیږي دی به اوس درته جوړ کړي او نوشیجان به هم کړي نو حاجي صاحب اوس کلچې هم جوړوي ډوډۍ دا د پخه شوه دا ده تاسې وګورئ د کابل نانوایانې در یادې شي دا ډوډۍ چې د ګرموالي څخه چې ګرمه وي بیا موږ دلته یو سره ایږدو چې لږ نو کې سړه شي بیا موږ دغه پاکیجینګ ته ځي دا څه دی حاجي صاحب دا دې څه راوړل دا خو موږ دلته خطایي کلچه جوړوو دا پر دې باندې بیا دا د سر ټاپینګ چې دی پر سر لویږي پسته ده دا پسته دا ټول پسته او بادام دي یعنې جوړه چمتو دي اوس هغه لپاره دا دي په دغه سوري کې چې موږ ورته جوړ کړي یم وسط مابین په حصه کې
دې ته ټاپینګ راځي دا پسته پر لویږي تاسو د دغه یوې کوچې نوشیجان خوند وګورئ ښکاره یې کړو خوند یې مو وګوره حاجي صاحب لطف وکړئ وایي دا کلچې خوند وایي وګوره دا د جوارو کلچه ده دا د جوارو کلچه او ده دا د جوارو ده ډېر خلک یې خوښوي حاجي صاحب د دې خوند خو هغه ما په وطن کې خوړلی وي دا د جوارو د کلچې د دې آی نن دا هماغه خوند دی دا نه ما درته وایي چې خلک وایي چې دلته راشي وایي موږ په کابل کې ولاړ یو دغه اخري مرحله ده چې د دې نه وروسته بیا داشت دي دا کلچه او دا اوس دلته راځي دا رقم داخلي دی اوس هم څو دقیقې وخت ورته شپږ ورکړئ دقیقې یعنې په شپږ دقیقو کې دا پخېږي په شپږ نه شپږ دقیقې چې پوره شول بیا رااړوم د پتنوس لاندې باندې سره اړوم لاندې رالوړوم لوړ کښته کوم بیا هغه ته 15 دقیقې دوام پلاو کوم دا لا بیا اماده دی نور کلچې دلته کېښودلې په داش کې پخېږي په تمه کېږو ورته چې کله راوځي یعنې کله چې پخې شوې د هغې تصویر هم تاسو سره شریکوم دا کلچې اوس اماده شولې ښه کلچې م اماده شوې کلچې مې راوړې زه به دې خورای شم چې دا کلچې ووینم چې وګوره د کلچو پخېدو حالت یې دغه دی ګوره ځان یې دا رقم کلچه ده دا خطایي کلچه ده ښه دلته به درته کښېږدم کلچې دا دی خطایي کلچې پخې شوې نو دې سره چې شین چای که نه او شیدو سره هم شیدو چای سره خو نور بس بیخي کافي شیدې چای ټولو بس انشاءالله نو دا د آماده شولې یو مشتری راته راغی د کابل د سیمې و نو چون دی دلته د کشران دلته چې راغټ شوي دي په اصطلاحاتو بیا نه پوهېږي نه د افغاني اصطلاحات لرو موږ تاسو نه په هره سیمه کې نو دی راغی ما ته یې ویله ویل دغه دی ویل ما ته کلچې کفیده راکړه کلچې کفیده ما ته پېژنې ویل زه نه پېژنم اما هلته مشرانو په کور کې ورته ویلي وه بیبي عجیبې ورته ویلي وه انا ول انا مې راته ویلي چې انا نو مشره ښځه ده نه هغه په خپل اصطلاحات ورته ویلي وه چې ده ما ته وویله داسې ما دا کلچه ورکړله ښه یعنې دې ته کلچې کفیده هم ویل کېږي باب دندان هم ورته وایي دا باب دندان او دا ورته ګوره دا کفیده چاودلې دا چاودلې ده دا چې داشت ته ولاړه شي دا نور چې وي پسې دا د دې کلچې خواص دی کله چې ما په جوړېدو کې تاسو ته وویل بالکل دا کلچه که دا رقم نه شو هغه سمه نه ده یعنې یوه کلچه څو نومه لري څو نومه لري کفیده ورته وایي آب دندان ورته وایي بابي دندان ورته وایي اصلي نوم یې خطایي کلچه دی خطایي کلچه موږ تاسو په دغه نوم کې چې دا ته موږ هم په لیبل کې نوشته کړي دي ورته دا نورو هغه کلچې هم بیا راته هغه ډولونه یې که راته وښیې ولې نه بېلابېل ډولونه یې راته وښیې ځکه د پخولو خو تاسې هره ورځ نه پخوئ نو هغه تاسو مخ ته راسئ ښه ښه اوس دغه کلچه چې دلته لیبل دی دا لیبل یې رانږدې کړه په هره کلچه کې دلته قانوني طور باندې توګه باندې باید د دوی هغه څه چې پکښې کېږي هغه موږ ښکاره کړو خلکو ته چې موږ په دې کلچه کې څه شي کاروو ځکه بعضې خلک دوی دغه لري حساسیت الرجي چې ورته وایي نه نو دوی د هغه په ارتباط باندې دا باید موږ ورته هر مشتري ته دا ووایو چې په دا کلچه کې موږ څه شي ترکیب کړي دي نه ترکیب یې د څه شي دی نو دا ګوره یو دوه 12 رقمه کلچې دي په دې کې نه خپل انګلیسان دي راځي ما ته وایي جواري کلچه راکړه ایرانیان راځي دلته ځکه زما په لوحه کې ایراني هم نوشته دی ځکه موږ ډوډۍ چې ده دا زموږ افغاني ډوډۍ چې ده دا د ایراني ډوډۍ سره د بربري ډوډۍ سره هېڅ فرق نه لري نو بیا دوی راځي موږ څخه دا ډوډۍ هم اخلي دوی دا کلچې شیریني باب هم اخلي بیا دا وایي زما نوم زهرا دی دلته هر څه ډېر خوندور دي ما نږدې له ټولو پیرلي یا اخیستې دي زما میړه هم کله ناکله چې له کارځایه کور ته راځي نو هغه یې هم له ځان سره راوړي نو کله ما څوک پوښتنه وکړي چې کوم څه دلته ډېر ستا خوښېږي یا خوندور دي نو زه به ورته د افغاني کیک یادونه وکړم دغه دی محترم اوس په دا شنې چای د خیر سره درځنه سره نوشیجان کړو ډېره مننه حاجي صاحب دا ستاسو دي
کلچې به هم د خیر د هر یوه څخه یوه دانه راواخلو چې تاسو بیا هم د خیر سره ووینئ او انشاءالله دا چې د ساده کلچه وه حاجي صاحب دومره به زه ونه شم خوړلی دا انشاءالله د چایو سره شنو چایو سره بیا انشاءالله نوشیجان کې دغه د خطایي کلچه وه او دغه جوارو والا کلچه ده د جوارو دغه نمکي کلچه ده د کوپړې کلچه ده کوکانت ناریالي ده په دې کې بیا کوم یو ډېر تشنې خلک اخلي خپله کوم یو خوري رښتیا دا راته زما ولې نه زما د جوارو کلچه خوښه ده دا د کوپړې والا خوښه ده او نمکي مې خوښه ده او کندهاري کلچه مې خوښه ده نو څلور ستا خپله خوښې دي او دا پاتې نورې ما سره په کور کې دغه لانجه شروع ده وایي ته باید دا شیریني کمه کړې کله کله په کور کې م درته وایي چې ستا خو دا شیونه زده دي ته پاخه کوی چې دا ډوډۍ راته پاخه کړه شوق دی دا بیا د کسب چې دی بیا شوق دی نه په کور کې م پخوې کله کله ما خو تاسو ته مخکې عرض وکړي چې ما 2 کاله تقریبا 2 کاله لا بالا مخ په خپل کور کې کار کړی دی دا مې د کور د ګاراج کې مو غټ ګاراج مې درلودی اول مې د اشپزخانې څخه شروع کړه د کور د اشپزخانې څخه اجاڼۍ همکاري را سره کړې ده ډېره زیاته هېڅ وخت یې موږ نه هېروو موږ اجاڼۍ ډېر کومک ما سره کړی دی نو بیا وروسته ډاکټر په ارتباط چې معنا ته دونه ډېر کار باید ونه کړې نو بیا زه چې دوکان ته رالم دوکان کې لا هم کومک را سره وکړي ډېر وخت نو بس چې رښتیا چې په کور کې مې کارونه کړي دي نو خو زه د دې برسېره زه نور کارونه هم لرم لکه مثال دا د دې ځای په حساب چې هغه فرای چکن ورته وایي هغه مې زده دی دوکانداري مې کړې ده پیزا جوړوم کله کله په شوق باندې کور کې و نو داسې ډېر نور شیان هم چې زه بلدیت لرم او د دې په څنګ کې د ستاسو د ارتباط دغه په ارتباط باندې زه په دغه کې ډېر وخت مې کار کړی دی چې موږ دلته ډي آی وای ورته وایو د تعمیراتي کار کې هغه مکمل بلد یم نو تا یو کسب دې نه دی پرېښی نه او وروستی همدا دی بلې و او د هغه برسېره یو بل پخوانی کسب چې لرم زه قالین باف هم یم نو دا مې د دې پرېښود چې دا مې د افغانستان کې دا کارونه چې مو کړي دي او د انګلند په نورو ښارو کې د اخترو په وخت کې موږ سره مشتریان لرو د ګرمنګم څخه راځي 300 400 د 500 کیلو پرې وړي و هغه بیا د خپل افغاني مارکیټونه دي زموږ څخه یې وړي د ناتینګم څخه راغلي دي کونټري څخه راغلي دي دا نور د لندن د باندې د انګلند ښارونه دي وړي دي او داسې چې خلکو وړي دي خپلو دوستانو ته چې شی یې خوښ کړی دی تللي دي د ډنمارک سویډن جرمني هالند جاپان کراچي ته له خلکو وړي دي د دې ځای څخه د کاناډا خلک دلته راغلي وه چې وایي اخیستل نو چې یو وړله که په جرمني کې پاته کېدله چې وړې یې دغه کړله او جرمني ته خو 18 واره لا بالا تللي دي خو دا شان دا کوچې ډېرې خوښې دي دا او زموږ سره اشپزان هم راجستر لرو 3-4 اشپزان دي چې هغه پر وخت باندې خپل اردر د ډوډۍ واخلي بیا زموږ سره اردر جوړوي 40 پاکټه 50 پاکټه یعنې 100 یو نیم 200 ډوډۍ زموږ سره په وخت کې غواړي بیا موږ ورته جوړوو اوس موږ رالو دغه ته اوس د پیرکي جوړوو دا په دغه تاوا باندې د ګریدل ورته وایي د ګریدل په حساب کې دغه یو څه غوړي دلته اول په تاوا باندې د برش په ذریعه باندې د برش په ذریعه باندې دغه کوو ډېر نه چې پکښې ولاړ یې بلې وه نو بیا دغه پیرکي دلته پراته دي دا پیرکي نیمه پاخه دي دا نیمه پاخه دي و نیمه پاخه دي دا که ورته وګورئ دا نیمه پاخه دي نو دا بیا دلته دا ځای باندې پخېږي په پوره کم دغه ته راځي بیا یې لږ غوړي پر دا سر باندې چې دغه کړو بیا د مشتریانو په خواهش باندې بعضې وخت مشتریان وایي موږ ډېر لږ غوړي غواړو یا یې هېڅ نه غواړو بیخي لږ کم غواړو او بعضې مشتریان چې دي هغه لکه ځوانان طبقه د هغه وایي موږ د دوی په اصطلاح وایي موږ یې جوسي غواړو جوسي معنا منظور یې د دې څه دی ښه غوړی که نه ځوانان چې دلته کارونه کوي ډېر ټینګ کارونه کوي زموږ افغانان چې راځي ټوله
د دې مازدیګر د خوا راځي د دې ډوډۍ خوري. په یو وخت باندې حاجي صاحب تاسې څو کارونه کوئ؟ بله کلچې پخېږي، پیرکي پخېږي، ډوډۍ پخېږي، ټول مشتري هم سرویس ورکوو. مشتري ته هم مشتري. سرویس ورکوو. اکثریت وخت دا زما ملګري چې دي هغه ډېر وخت نه وي راسره. دی اکثره وخت پر 2 بجې ځي، نن هم پر 2 بجې ځي. ما د هغه زه یوازې کار کوم. ها ټوله کارونه ورسره کوم. ماشاءالله. ورته ګوره استاد. ها دا ماشاءالله. یوه دوره چې بل پلا واوړي بالا دا د وطن پیرکي در یاد شي. دا اوس په یوه دقیقه کې انشاءالله دا اماده کېږي. دا خو مکمل اماده ده. ها دا اوس تقریبا پاخه دي. بس دا اوس د سر لخوا په بیخي پاخه دي. دا پوخ شو بالا. دا لا یوه دقیقه بس دا دی ضرورت لري دا یوه دانه ته. پیرکي دا دی پاخه شوه. ماشاءالله. دا د ګندنې دی که نه؟ دا د ګندنې دی. ګندنه د تاسې ویلې چې دې ته بل شی وایي که نه؟ دلته خو موږ د افغانستان ګندنه نشته، په بعضې منطقو کې پیدا کېږي. دا لیک ورته وایي لکه د شنه پیاز چې دي، لکه غټ شنه پیاز چې دي نه. بیا دا لیک ورته وایي، بیا سبزي پالک ورسره دي. دا هم اماده دی. بلې و دا داسې راځي. داسې مو راواړوئ. دا پاکټ کې دلته راسره وي. دا مشتري ته اماده شو. ماشاءالله. نو یعنی دا البته اخري سرویس یې دا ورسره وي. دا اوس اماده شو چې دا اوس اماده دی چې نوشیجانې کې یې کور ته وړي. بعضې دوستان دي چې هغه دلې خوري او بعضې نفر یې بیا اکثریت یې کور ته وړي. ډېره زیاته مننه حاجي صاحب. کور مودام خوشحاله اوسئ چې وخت مو راکړ. څخه ډېر خوشحاله شولو. بس ژوند کامیاب و سرفراز. خوشحاله اوسئ. درنو لیدونکو دا وه زما د نن ورځې خپرونه چې د بریتانیا د کرایډون په ښار کې مې تاسو ته وړاندې کړله. تر بلې هغې مو په لوی رب سپارم. السلام علیکم.